بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې او یو شاهکار او ښایسته او مشهوره قصه چې کوم دغه نن د ختمېدو په سټیج کې ده. اخرنۍ قسط د خیره سره ډېر ښکلی خوندور او مزیدار قسط. په دې قسط کې به ټولې قصې راټولې شي. د آزاد بخت باچا د زړه مراد په څنګه چې اولنی درویش چې کوم دی کې د هغه نه هغه شهزادګۍ چې هغه د سمندر په غاړه د هغه نه ورکه شي، هغه ته درک میلاو نه شي. بیا هغه بل شهزاده د بصرې چې کومه شهزادګۍ چې هغه ته و چې ته ماله د ملک نیمروز د شهزاده هغه دغه خبرې هغه راز راړو، البته تا سره واده کوم. هغه ته بیا دغه خبر راز نه میلاویږي. د هغې نه علاوه هغه یو شهزاده چې کوم شهزادګۍ د پیریانو چې کومه پریزا دی پري، هغه ته اچانک ورکه شوي او هغه دغه شوي د هغې د دې ټولو بلکې چې په دې کې چې کوم در اوسه کوم مسایل راغلي د هغې ټولو. بیا د هغې نه علاوه چې کوم پرونی قسط و د دې نه تېر شوی، په هغې کې موږ ولیدې چې هغه د پیرنګو هغه شهزادګۍ د هغه شهزاده نه ورکه شي، په سمندر کې ډوبه شي او بیا ورکه شي د هغې. نو د دې ټول نچوړ د اخره ته راوتی دی. انشاءالله په دې کې به د دې دا قصه ختمیږي. په دې اخره کې تاسو ټول ته به پته لګي. څه ملګري دا غنومونه په منډه اخلم. په یو سا باندې اصغر خان د توزان باندې نه، عطاالله خان درمل، بلال د هانګکانګ نه، شازیب افریدي دی او د ده خوری دی ریان، احسان د سعودي عرب نه، عنایت خان د میادم نه، سیدالله د ملک آباد نه او فرمان علي دی او یو زموږ فضل وهاب ورور دی چې هغه شانتې زما په خیال چې خفګانې پړکې دی. هغه وایي چې یاره زه به ویډیو لایک کوم خو ګورم یې نه. نو د دوی هم د دې ملګرو د ټولو عجیبه مینه ده زموږ سره، یو عجیبه محبت لري او د هغې بیا اظهار هم کوي. هر سړی په خپله طریقه د محبت اظهار کوي. نو یو جهان مننه. الله ټول تاسو آباد او ښه ساتي. قصه موږ پرون په کوم ځای کې پرېښې وه چې کله چې د هغه شهزاده اذان کېږي ته به لږ صبر وکړو. نو هغه شهزادګۍ چې کومه ده هغه په اوبو کې ورکه شوي او بیا دغه د دریم درویش قصه وه. د څلورم درویش قصې له به راځو چې کله دریم درویش خپله قصه ختمه کړه، نو څلورم درویش خپله قصه داسې شروع کړه چې زه په اصل کې د چین د بادشاه زوی یم، یعنې د چین شهزاده یم. کله چې دغه د چین د شهزاده پلار بیمار شو، نو دغه شهزاده خپل دغه بادشاه خپل رور راوغوښتو، د دغه شهزاده تره هغه ته ووایي چې یاره زه بیمار شوم، خو زما دا بچی زما دا زوی چې دا فی الحال وړوکی د ماشوم دی، د بادشاهۍ لایق نه دی، د ملک د نظام چلولو لا قابل نه دی، ځکه چې وړوکی ماشوم دی. تر ده د لویوالي پورې، تر ده د پوهېدو د ځوانېدو پورې به ته د ملک خیال ساتې، د قوم د فوج او د رعایه خیال به ساتې، د ملک نظام به چلی. کله چې زما دا زوی بیا زلمی شي، نو ته به خپله لور د ده سره واده به کې، د ته به یې واده کې، نو او بادشاهت بادشاهي به ورته بیا پرېږدې، بادشاهي به ورته حواله کړي. نو داسې به بادشاهي زموږ په کور کې زموږ په خاندان کې به دننه هم پاتې شي، روغه به هم پاتې شي. دغه بادشاه څه ورځې بیمار او بیا مړ شي. د څه ورځو نه بعد بیا د دغه بادشاه دا رور به بادشاهي په تخت کښېني. ورځې شپې تېرېږي، دغه ماشوم چې دی نو دا شهزاده د ده تربیت کېږي، نوکران چاکران ده ته ګرځي او د ده چې څه قسمه خواهشي، څه قسمه د ده مسایل یې هغه پوره کېږي باقاعده. او د ده تره چې کوم د ده د بادشاه پلار روري، هغه د بادشاهۍ په تخت ناست چې خپله بادشاهي کوي لګیا. یوه ورځ د دغې چې کوم د دې شهزاده پلار بادشاه د ده یو حبشي غلامي چې کوم د هغه ډېر د بروسې قابل او ډېر قابل بروسه او قابل اعتماد غلامي، د پلار د مړ کېدو نه بعد شهزاده چې کوم دی نو د هغه نوم د هغه حبشي نوم مبارک. هغه مبارک د دې شهزاده ډېر خدمت کړی، د ده ډېر خیال ساتي په هره خبره کې. یو ورځ دا شهزاده د خپلو ملګرو سره وران شي، یو ملګری په څپېړه وي، په مخ یې ووهي
دی په ژړا شي دا مبارک ورته راشي چې بچولی ولې دی ورته وژاړي ټوله قصه ورته وکړي دی په دغه وخت کې ځوانۍ حد ته قابو شوی دا مبارک ورته وایي چې یاره داسې کار کوو چې راځه بادشاه له ځو او بادشاه ته به ستا فریاد واورو دی بادشاه له لاړ شي بادشاه ورته وایي هلکه بچوډیا ولې څه مسله ده دا شهزاده خو په دغه وخت کې غټ شوی خپل لویوالي ته ځوانۍ ته رسېدو والی زلمی شوی کیر چاپیره چې کوم وزیران مشیران د کوم د ملک نظام چلولو والا باقاعده نور خلک یې هغوی چې دا شهزاده ویني چې دا خو ماشاءالله زموږ مشران چې وایي دا هلک شونډه شنه شوې ده زلمی شوی دی یعنی د هلک چې کله برید راتلو والی شي یا ګیره راتلو والی شي نو دا شونډه چې ده دا له پاسه دا برید دا طرف داسې تور تور شي لږ لږ ویښته پرې راوخېږي نو داسې شي لکه شنه شي یا توره شي نو مشران ته دا متل کوي چې لږه د پلانکي شونډه توره شي نو مطلب یې د دې نه دی چې دا هلک زلمی شوی دی زلمیوالي ته نږدې شوی دی هوښیار شوی دی لوی شوی دی نو دغه وزیران مشران چې ولیده که زموږ شهزاده خو د خیره ماشاءالله شونډه شنه شوې ده او زلمی شو د خیره لوی شو اوس به دی د ملک نظام سنبالي دی به باچا کېږي اوس او د خیره پخوانۍ په شاندې باچایي به بیا روانه شي ځکه هغه ټولو ته د بادشاه د زوړ بادشاه نصیحت ورته معلوم و چې کله شهزاده لوی شي زلمی شي نو د ملک نظام به ده ته واله کېږي او دا چې کوم دا هغه رورو د دې شهزاده تره او د هغه لور به ده ته واده کېږي دا چل به کېږي ټول خلکو ته دا پته بادشاه چې کله د دا مبارک ولید کوم دغه غلام چې دا ماشوم دی نو دی خو هسې تا خو دی خو خبرې اترې ورسره وکړه خو بیا د مبارک ته وي چې ته څه له راغلی ده ورته وي چې یاره بادشاه سلامت ما یو خبره کول ضروري دي هغه چې هلکه ستا ضروري خبره ما ته هم پته ما هم دا هلک ولیدو چې دا زلمی شو لویدو واله دی او داسې کار کوو چې نجومیان او پالګري او دا راغواړو چې څه ښه ونه کې ورځ مقرر کړي چې د شهزاده واده زما د لور سره وکړو او ده ته بیا بادشاه ته واله کړو ته هم دې خبر له راغی مبارک غلام ورته وایي چې بلکل جي زه خو همدغه خبر له راغلم او دا خو ماشاءالله تاسو په خپله په خبره پوه باچا ولګېد نجومیان پالګري دا ټولې راوغوښته هغو ته وي چې یاره پر روان کال کې کم داسې ښه ساعت کم داسې ښه ګړی ښه میاشت ښه ورځ یا ښه هفته به چې په هغې کې زه د دې هلک او د جنۍ واده وکړم او دوی ته بادشاهي واله کړم پالګرو نجومیانو چې حساب کتاب ولګو د ستورو د ګردش او دې اندازې ته یې وکتل نو چې بادشاه سلامت دا کال ټول دا ټیک نه دی د واده دپاره یا ده ته د بادشاهۍ حواله کول دپاره چې کله دا کال تیر شو نو بیا ته د شهزاده او د شهزادګۍ د دواړو واده کولی شي بیا پکې څه مسله نه شي یعنې یو کال به صبر بادشاه ولګېد شهزاده او غلام یې په دغې راولګېدل چې بس یو کال به شهزاده خپل ښه سبق مبق وغیره تربیت هر څه به نور وکړي خپلې لوبې منډې ترړې د هر څه دې وکړي او یو کال بعد به که خیري بیا دته بادشاهي او د واده به کېږي هر څه به دته حواله کېږي ورځ دوه درې پکې تېر شو یو ورځ دا مبارک غلام راغی او دی شهزاده ته په ژړا شو دی ورته ووایي چې ته ولې ژاړې نو هغه ورته وایي چې ژاړم ځکه چې داسې یو خبره وشو چې د هغې نه کېدل پکار وایي چې څنګه خبر شو وایي چې هغه بل ورځ ته ما دربار ته بوتلې وزیرانو مشرانو او نور د ښار د دې ملک د خلکو ولیدې دا ته ولیدې چې دی لوی شوی دی غټ شوی نو ټول په دې تمه شو چې اوس باچا دته خپله لور واده کړي باچا ته هر څه به دته حواله کړي نو باچا خو زما او ستا د مخې نجومیان راوغوښته هغو ته یې خبره وکړه خو زه بیا په یوازې کې راوغوښتم او ما ته وي چې ته داسې کار وکړې ته دا شهزاده مړ دا شهزاده مړ کړه زه دا تخت او خپله لور په هیڅ حال دې شهزاده ته ناواله او ما ته یې دا خبر راکړل چې ته دا شهزاده په هر طریقه مړ کړه نو تا له به زه ډېر غټ انعام درکړم شهزاده ویرېد دغه غلام ته یې ویې چې مبارکه ته خو ما چېرته مړ نه کړي هغه غلام د دې شهزاده په خپو پرېوت و یاره زه ستا له پلار غلام تېر شوی یم د هغه مې خدمت کړی دی ټول عمر د هغه سره مې چېرته نمک حرامي نه ده کړې هغه زما سره ډېر احسانات کړي ډېر ښه زما سره کړي ډېر نیکیان یې راسره کړي نو زه څنګه نمک حرامي وکړم او زه ستا له پلار سره زما دونه خو آیا دا څنګه کېدای شي چې زه ستا سره داسې سلوک وکړم او ده ته وایي چې ته بېغمه شه ته به ما پسې راځه دی به ځان پسې روان کړي
هغه ځای ته لاړ شي چې په کوم ځای کې د شهزاده د پلار قبر یې د یو شاهي مقبره د شهزاده د پلار قبر خواته بل یو قبر دغه مبارک غلام ولګي د دغه قبر نه خاورې ماورې واړی کچه قبر تختې مختې ترې لر کړي نو لاندې داسې کنده شانتې یا د هغه قبر په شان دغه ښکاره شي کوم چې د قبر په شکل کې جوړ کړی شوی د دې شهزاده دا خیال شي چې یاره دې مبارک غلام زه راوستی مو کیدای شي جلالی مې په دې کنده کې مې ښخی دغه مبارک غلام چې کله د قبرنما کندې ته ورکوز شي لکه خاورې ماورې ته نورې واړې دوی نه ښکاره کړي نو په دې کې یو دروازه شان ښکاره شي چې دروازه شان ښکاره شي نو د هغه دروازه کولاو کې لاندې پوړی کوزې شوي دې شهزاده ته وایي چې راکوزېږه راپس دا شهزاده ځان سره کوز کړي لاندې څه ګورو چې یو لوی عمارت دی داسې چې ګورې هم یو لوی عمارت دی د دنیا کمرې دي او داسې چې ګورې نو هم یو لوی چت دی د دنیا کمرې دی شهزاده حق حیران شي چې ځمکې لاندې دومره غټ آبادي او دومره غټ سیسټم بیا دوی ځي نو څه ګوري چې په دې کې کمرې دي 40 کمرې دي او د هرې کمرې مخې ته یو خوم پروت دی او په دغې خوم له پاسه یو عجیبه شان کاڼی پروت دی دا خومان خو نور دننه د زرو د جواهراتو نه ډک دي خو په دې خوم له پاسه یو عجیبه کاڼي پراته دي دوی روان دي نو په 40 خومانو کې صرف په یو خوم باندې هغه کاڼی نشته بقیه په ټولو خومانو شته دې شهزاده د مبارک غلام نه تپوس وکړو چې یاره دا څه ماجره ده دا څه قیصه ده په دې قیصه خو مې پوه کړه دا دونه مال دولت پر ځمکه کې دلته څه کوي دا عجیبه عمارت او دا دومره قیمتي کاڼي او دا بیا په دې خومانو له پاسه چې کوم په دې سرونو له پاسه دا کاڼي پراته دي دا د څه کاڼي دي خوم زمونږ د پښتو په زبان کې د خاورو نه جوړ کړی شوی هر هغه لوښي کیدای شي چې کوم خوم هر لوښي ته ویلی کیدای شي خوم په اصل کې زما نشي خیال کیدای چې داسې یو مخصوص لوښي ته وویلی شي زیاتره خوم د خزانو مزانو په قیصو وغیره کې څوک د خزانو قصه کوي نو هلکه وایي خومان مې موندلي خومان د اشرفو نه د سرو نه ډک نو خوم زما په خیال چې د پخوانو قصو کې هر هغه لوښي ته ویلی شي چې د کودرې نه جوړې خاورې ماورې پکې سره وغیره پکې پراته نور خوم چې کوم دی نو داسې مخصوص لوښي ته زما په خیال چې نه ویلی کېږي نو دې مبارک شهزاده و چې دا په اصل کې داسې کار و چې د قوقاف د پیریانو په ملکونو کې یو باچا و چې د هغه نوم ملک صادق ستا د پلار دوست و ستا د پلار سره غټه دوستانه و ستا پلار به په مخه د هغه ځای ته ته کله چې به ستا پلار ته نو د دې ځای نه به یې د هغه لپاره ډېر قیمتي څیزونه او تحایف به یې واخیستو هغه له به یې ویوړو د هغه سره به یې څه وخت واړو چې کله به واپس راته نو هغه بادشاه به له دغه قیمتي کاڼي زر جواهرات او بیا دغه مخصوص کاڼي چې کوم دي کم د دغه خومانو د سرونو له پاسه پراته دا به یې ولور دې کاڼو کې خاصیت دا چې دا کله 40 پوره د یو انسان سره نو مخصوص پیریان چې کم دي هغه د تابع او جدي او تسوي هغه حکم د مني او د دغه کار کوي نو اوس خو زموږ سره بله لار نشته بادشاه چې کوم دی اوس ستا خلاف شوی دی د خپل رور د وصیت نه په شاته شوی دی ظلم کوي ستا د مرګ پروانۍ جاري کړله چې تا مړ کړي او اراده یې نشته چې خپله لور او یا د ملک تخت تا ته حواله کړي ظلم کوي زیاتی ته یې غاړه ده نو د بادشاه سره خو په بلې طریقه جنګ نشي کېدی خو داسې کار کوو چې د ملک صادق ځای ته به اوس ځو هغه د پیریانو ملک ته او د هغه سره به خبره کوو د هغه نه به دغه 40 کاڼی به ترې راخلو نو بیا به څه نه څه پیریان ستا تابع شي نو ته به د هغې په ذریعه د خپل تره نه د خپل تخت به هم والي او خپله چې کومه ستا په نامه شهزادګۍ ده هغه به هم والي دې شهزاده ورته وویل چې یاره زما ژوند او زما مستقبل ټول ستا په حواله دی چې ته څنګه وې تا ته څنګه ښه ښکاري هغسې به کوو دا مبارک غلام بیا د بادشاه له راشي بادشاه ته وایي یاره بادشاه سلامت زه ستا خبرې ته تیار یم زه دا شهزاده وجلو ته تیار یم خو که دا شهزاده مو په دې ملک کې وجنو نو ستا نوم به خرابېږي په تا به الزام راځي په هره طریقه چې شي او خلک به وایي دا شهزاده دی بادشاه مړ خو زه دا شهزاده چېرته لرې چېرته خشکې ځای ته یې بوځم او هلته به یې مړ کړم نو په تا به نوم هم رانشي او بس کار به هم وشي بادشاه خوشحاله شي بادشاه ورته وایي چې که دا کار دې وکړو نو چې څه نمونه انعامات او څونه ته دولت وی نو تا ته به میلاویږي او چې کوم ځای ته شهزاده بوځي نو بوځه تا ته اجازت څه مسله نشته مبارک غلام
شهزاده د ځان سره کي او روانې کي روان 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 پوره سفر چې دوی دوی یو ځای ته ورسېدو نو دا مبارک غلام موجزه شکر دی موږ خپل منزلي مقصود ته راورسېدو دا شهزاده ورته وایي چې یاره دا مبارکه دا ته څه وې څنګه راوځې موږ هغه شان په شړه کې روان یو ما خو څه ونه لیدل او ته وایي چې دا ته څه نه ښکاري چې نه ته خو ما ته صرف ته ښکارې ما خو څه ونه لیدل دې مبارک غلام داسې کار وکړو چې د جیب نه یو قسمه رانجه راوویسته او دې شهزاده ته یې په سترګو کې ولګول څنګه چې دې شهزاده ته په سترګو کې دا څلی ولګول د چې ګیر چاپېره کړو د دنیا دې طرف ته هم پیریان دي دې طرف ته هم پیریان څه د پیریانو خیمې لګېدلې د پیریانو کورونه د قسمه قسم خو پیریان په انساني شکل کې دي په روغ شکل کې دي په خپل اصل حالت کې نه ولې چې دوی انسانان دي دوی ته دوی په شان شکل کې ښکاري او زیاتره پیریان چې کوم دی د دغه مبارک غلام جان پہچان والے دي دی پیژني نو دته سلام کلام کوي دته خوش آمدید وایي هرکلی ورته وایي دوی روان دي تله نو کوم چې د بیریانو بادشاه او د هغه محل ته ورسېد دربار ته ورسېد بادشاه په خپل دربار کې په شان شوکت سره ناسته غیر چاپېره تې شهزادګۍ او پیریان او پریانې او ښاپېرۍ دا په دې دربار کې څه ګرځي راګرځي څه د وزیران مشران چې کوم دا پیریان د ده سره په دې دربار کې ناست دي دوی چې لاړل دوی سره ډېر په جوش و خروش سره میلاو شو په خیر راغلی ورته وایي بیا یې د مبارک غلام ته پوښتنه وکړه چې یاره څنګه تاسو راپېښه وکړه هغه ورته ټوله قصه وکړه ټول فریاد یې ورته وکړه چې یاره دغه شان د دې هلک سره زمونږ سره چې کوم دی نو د وصیت نه د خپل ورور د وصیت نه شاته شو او اوس داسې ظلم یې شروع کړلی او چې دی مړ کړه تخت دته نه پرېږدي تخت یې غل دی او چې کوم د شهزادګۍ د ورکولو د لور د ورکولو وعده ورسره شوې هغه یې هم ونه کړه هغه هم نه کوي د هغې نه هم شاته کېږي ستا زم سره راکړي یو کم 40 کاڼي نو موږ وایو چې ته موږ له 40م کاڼی هم په څه طریقه راکړې او د هغې نه علاوه زموږ سره مدد وکړي چې دا شهزاده د ده دا مقصد پوره شي دی خپل تره نه د خپل تخت او خپل ملک د هر څه واپس وکړي دغه د پیریانو باچا چې د پیریانو د یو ملک باچا د ټول د خویخاب باچا نه د ده نوم ملک صادقي دی د شهزاده ته و چې ټیک ته ستا پلار زما دوست و زما د هغه ډېره غټه دوستانه وه او زه به ما دا خوښه ده چې به زه دا دوستانه ستا سره هم جاري وساتم ستا سره د هر قسمه امداد چې دی دا به زه کوم دا کوم خو زما یو څه شرط دی او زه به ستا هغه شرط به ازمیمه تا به ازمیمه که ته په هغې کې پوره شوې او پوره پکې وختې نو زه به ستا هر قسمه مدد به ستا کوم شهزاده ورته وایي چېره بلکل ته څه نمونه ازمایش په ما کولی شي څه نمونه ټوټکه په ما کولی شي نو ته کولی شي دې ملک صادق باچا د شهزاده ته یو ځای وښو چې په پلانکي ځای کې داسې یو بوډا دی د هغه لور ده ډېره انتهایي حسین و جمیله ډېره ښایسته زما خوښه شوې ده او ته به لاړ شې او د دغه بوډا نه به دغه لور چې کوم ده نو دا به دې په څه طریقه را روانه کړي راویولي او ما له به یې راورسوي او خبردار دا زما خبره واوره چې ګوره که په امانت کې دې خیانت کو یا زما د خبرې نه اخوا دېخوا شوې نو ګوره تا ته به حالات نور هم خراب شي نو ورته وایي چې ټیک ده باچا سلامت ته څنګه وې هغه به هغسې به ستا له دغه شهزاده را روان شو او دغه مبارک غلام هم ورسره دی کله چې هغه ځای ته هغه ملک ته راورسېد چې کوم چې ورته هغه ملک صادق خولی و دغه هلک را روان شو د دغه پوټه پته یې لګوله د هغه ځای ته راورسېد د هغه سره میلاو شو سلام کلام هغه ته یې د خپل خواهش اظهار وکړو خو هغه ته یې څنګه اظهار وکړو چې یاره ستا لور ده او زما ډېره خوښه شوې ده او پلانکې او زه ستا په لور عاشق یم او ما له رشته یا ما له خپله لور بوډا ورته چورلټ انکار وکړو بوډا ورته وایي چې دا ناممکنه داسې نشي کېدی زه خپله لور داسې چاله نشم ورکولی خیر دا شهزاده به روزانه ته دې بوډا ته به مخکې وروسته کېدو د ده به خدمت کو د ده چاکري به یې کوله نوکري به یې کوله خو دی بوډا به روزانه دې شهزاده ته وایي چې شهزاده ته ډېر ښه سړی او مالدار هم سړی د چین بادشاه خو زه نشم کولی دا ته چې په کم خواهش او په کم غرض لګوې زه دغه کار نشم کولی
یو ورځ دغه بوډا بې انتهایي بیمار شو، انتهایي بیمار شو، داسې شو چې مرګ له ورغی. دا شهزاده خو به روزانه د خوا د ده ځای ته تله راتله. چې کله دی بیمار شو نو دې شهزاده د ده ډېر انتهایي خدمت شروع. دله به یې حکیم بوتلو راوستو. د ده چې کوم قارورر دی یعنې غټ بول باقاعده هغه به د حکیم له وړو د هغې نه به په هغه وخت کې د دغه د ټیسټ کولو د مرض معلومولو دغه طریقه وه. نو هغه تر دغه حده پورې د خدمت کوو چې هغه به ولا هم حکیم له وړو هغه به د هغې مطابق د هغې اندازه اخسته، بیماري به یې معلوموله. ده ته به یې نسخې لیکلې، ده به هغه نسخه هغه دوایي راوړه او د دغې بوډا له به ورکول، دغه به استعمالوله. به په دغه بیمارۍ کې 1.5-2 میاشتې ولګېدې او دې هلکه دې شهزاده تر دې حده پورې د دغه بوډا خدمت وکړو. په دې منځ کې دې شهزاده دغه د بوډا دا لور هم ولیده او چې کله ده د دغه بوډا دا لور په حقیقت کې ولیده نو لاول خو دی د دغه غرض دپاره لګیا و چې زه به دغه جنۍ بوځم ملک صادق ته به یې ولګم، هغه به زما امداد وکړي، ما ته به خپل ملک حواله شي. د تره لور چې کوم د زما سره واده کړی شوی د هغې مطابق هغه به زما سره واده شي. خو ده چې کله دغه جنۍ ولیده او د ده پې نظر ولګېد نو بس دی په هغه ځای باندې د ده سا صورت خراب شو، دی په هغه ځای ودرېد او د ده نیت ټول بدل شو. او د په خپله چې کوم دی نو د دغه خبره چې د عاشقۍ په توره ولګېد دغه جنۍ خوښه شوه او د له اراده او نیت یې بدل شو. خیر کله د بوډا خدمت کو، دا بوډا ښه شو، برابر شو، خبرې اترې شروع کړې. دې هلک ته یې وي چې شهزاده ته نه قلارېږې، ښه ته په خپله خبره پورې کلک ولاړې او هغه دې وکړه چې کومه ما نه کوله. شهزاده ورته وایي چې یاره بابا ستا خوښه ده. هغه ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې زه به د خپل لور سره سلا وکړم، ستا خبره به ورته مخې ته کېږدم چې هغه بیا څه خبره وکړه سهار راشه تا ته به زه ووایم. شهزاده خپل ځای ته راغی، شپه پې ده تېرېږي، ګنټه پې ورځ ده او میاشت او ساعت پې ګران دی. سهار شو وختي لاړ د بوډا خواله. بوډا ورته د خندا نشین پروت و، ویې خندل، ورته وایي چې بس ما خپله لور تاله درکړه او تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو تاسو دلته اوسېږئ زما سره او چې کله زه مړ شوم نو بس بیا ستاسو خپل مرضي ده چېرته ځئ او چې چېرته نه ځئ. شهزاده خوشحاله او سم اختر وکړي. قسمت ته ګوره چې د بوډا عمر دونه نه و، له 7 ورځې بعد به بوډا باندې بیا بیمار راغله، څه علاج څه منډې تړلې څه ده وکړو، خو بوډا ټیک نه شو، بوډا مړ شو. چې بوډا مړ شو د هغه اخري رسومات ادا کړی شو، بیا دغه شهزاده دغه جنۍ د ځان سره په مخ کې کړه او روان شو. یو بل خو دوی لیدلي دي، د یو بل د اړه د حالونو نه خبر نه دي، یو بل سره یې داسې کلاو خبرې اترې نه دي شوي. لاړه ورسېده هغه سرای ته چې په کم کې ورته مبارک غلام په انتظار و. هلته چې ورسېد نو دې هلک دې مبارک غلام ته قصه وکړه، ټول حال ورته بیان کړه چې داسې زما جنۍ خوښه شوې ده، ما د دې نه بغیر صحت لحظه تېرېدل ګران دي. هغه ورته غوسه شو، قار شو چې ته د څه مقصد دپاره راغلی، څه غرض دپاره راغلی، ته ستا نه غرض خپل مقصد هېر شو. او دا په اصل کې د پیریانو د دغې باچا د ملک صادق امانت دی او ته د هغه په امانت کې اوس خیانت کوې او ته د هغه سره اوس ښکر وایي، د هغه سره ته ښکر وهلی مو خو د هغه د امداد او د هغه لپاره راغلي یو، هغه به زموږ امداد وکړي او ته اوس الټه د هغه سره به ټکر اخلې. شهزاده غلی شو، شهزاده ته پته ولګېده یاره خبره نه کېږي، مسله ورانه ده. لنډه راغله چې دوی روان شو هغه ملک طرف ته چې کوم د ملک صادق دی، د پیریانو یو ملک دی په خویخاف کې. روان 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 په یو ځای کې شپه ده، دوی د شپې اوده دي، ملک صادق هم اوده دی او دا هلک هم په یو طرف ته اوده دی، جنۍ بل طرف ته اوده ده. دا ملک صادق خو اوده دی خو دا هلک او جنۍ چې کوم دی نو دواړه یخ دي. دا هلک راپاڅېد، دا شهزاده راپاڅېد او د دغه جنۍ خواله لاړ، جنۍ هم راپاڅېده. دې هلک ورته دا سر په غېږه کې کېښودو، په ژړا شو، خپل ټوله قصې ورته وکړه چې یاره زه خو په داسې غرض راغلی یم او داسې د پیریانو دغې باچا له لاړم، هغه ما ته داسې قصه وکړه چې دغه پلانکۍ جنۍ دغه امانت ما له راول، زما خوښه ده خو زما ستا نه خپل زړه مې په تا راغلی، زما ستا نړه نه اوري، زه څه وکړم. جنۍ ورته هم په ژړا شوه. جنۍ وایي چې زه خو ستا نه یم خبر او چې کله نه ته ما لیدلی وي زما رفتار خدمت پرې دګه او دونه منډې تړلې او دونه دغه کوم نو زما ځان له د هغه وخت نه په تاړه راغلی دی، زما ځان له زما ستا یو حال
په دغه کې د دې دواړو دا خبرې د ملک صادق واورېدې او هغه هم دې دواړو ته ښه وجړل. بیا ورته وایي چې ځه خفه کېږئ تاسو مو، زه ستاسو د حال نه نه یم خبر، ما ته حقیقت ښکاره شو. خو زه داسې کار به وکړو چې زما سره داسې یو ناشنا خوشبو ده چې هغه د دغه پیریانو بدي شي. کله چې دا دغه جنۍ دغه بادشاه ته پیش کېده، نو دغه خوشبو به دا شهزادګۍ دغه جنۍ ولګوي. نو دغه بادشاه چې کوم دی نو دغه به په خپله د دې جنۍ نړه تور شي، تا ته به وبخي، تا ته به وایي چې بس لرې که بوځئ او توکل دی وځو، کیدای شي زمونږ دواړه کاره وشي. دوی خوشحاله شو. لنډه دا چې د دغې ملک صادق ځای ته لاړه. جنۍ په دغه ټایم کې نشته، نورې کپړې مپړې یې واچولې، اعلی پوشاک او اعلی لباس ورته زیب تن کړ او هغه خوشبو چې کوم ده هغه هغې بله پټه ورکړې ده. دوی ناستې د دغه ملک صادق د پیریانو د باچا سره. دغه باچا خوشحاله او دوی ته یې شاباشي ورکړې چې تاسو زما خواهش زما کار پوره کړو، اوس تاسو څه نمونه خدمت وایي زه به تاسو له کوم. په دې کې دغه جنۍ راوغوښته شوه. جنۍ چې راغله هغه خوشبو په خپل بدن لګولې وه. دغه خوشبو چې په دغه باچا ولګېده ډېره ناګواره او ډېره بده پرې ولګېده. فوراً د خپل دربار نه ووت. د خپل دربار نه ووتو او دغه هلک او دغه جنۍ دغه شهزاده او دغه مبارک غلام چې دغه دواړه راوغوښته او دوی ته یې ویل چې یاره تاسو ما ویل نه و چې زما په دغه کې به خیانت نه کوئ، زما په امانت کې به خیانت نه کوئ. تاسو حقه کار وکړو. مبارک غلام ورته ویل زه خو د څه نه یم خبر، داسې چل نه دی کړی. دغې غلام بیا د شهزاده ته بد وکاته. شهزاده ته پته ولګېده چې یاره حالات اوس خراب دي، خبر د حد نه اوښتې ده، اوس چې هر څه کېږي که د سر په کېږي او که هر څه کېږي. د دې شهزاده سره یو داسې خنجر و چې جادویي خنجر و، په دغې باندې داسې ویلی شوي چې په دغې باندې د هر قسمه پیري یا د هغې مرګ پې کېدی شي. دې شهزاده دغه خنجر راویست او دا ملک صادق یې په خېټه و. دی چې په دې خېټه کې ووه نو دی په تاوېده شو. د دې شهزاده دا خیال شو چې یار دا یو ګزار خو که څه په ځای ونه لګېد ده پې بل ګزار و. په دې ملک صادق غنه په دغه پیریانو د باچا یو ډېره خطرناکه چغه وویسته او داسې د اسمان طرف ته ناګهانه داسې ورک شو. دوی چې بیا کاته نو اوس چې ګورو چې د اسمان د طرفه دی دوباره راخلاص شو، په کته چې څنګه راغی د راکوزېدو سره یې دا شهزاده په لته ووه نو لرې غوځار کړو. چې لرې غوځار کړو نو دی بېهوشه شو. چې کله دا شهزاده په هوش کې راغی دی څه ګوري چې یو ځنګل دی، ګڼ بوټي دي پکې، ونې دي پکې. دی راپاڅېد، ځي یو ځای ته ځي، تپوس کوي چې ملک صادق کوم ځای دی، پلانکی کوم ځای، خلک پورې خاندي چې لکه دا ته څه وې، بل پسې ځي بل پسې ځي بل پسې ځي او خلک پورې خاندي چې ته لیونی شوی که روغ یې که روغ نه یې، دا ته څه وې. دغه شهزاده چې کوم دی نو آخر تنګ شي، وایي چې یاره تر څو به زه داسې ګرځم. مبارک غلام مې هم ورک شو، چې کومه جنۍ وه هغه رانه هم غیمه شو او زما چې کومه بادشاهي د کوم ملک دی نو هغه خو تلی آخر خفه شو. دوی وایي چې یاره زه هم ځان وژنم او د دې غم نه د دې قصې نه ځان خلاصوم. نو په دغه ټایم کې ده ته هم هغه نقابپوش میلاو شو. هغه ورته وایي چې ته څه چل کوې، د خدای د رحمت نه به چېرته هم نه مایوسه کېږي. ته داسې کار وکړه چې پلانکي ملک طرف ته لاړ شي. هغه ملک کې 3 درویشان نور هم دي، د هغه درویشانو سره به میلاو شو، کېدای شي چې هلته خدای ستا د مراد پوره کړي. نو دغه و د 4م درویش قصه چې هغه و چې زه دلته رالم. اوس دا ټولې قصې مونږه دغه وکړې، باچا ورسره ناست دغه ټولو قصې وشي. دوی وایي اوس ګورو چې څه کېږي، څه د خدای نه منظور یې. په دې کې یو نوکر په منډه راغی، باچا ته وایي چې باچا سلامت مبارک شه. آزاد بخت باچا ته وایي 4 درویشانو سره ناست. بادشاه ورته وایي چې هلکه څه داسې خبره وشو چې ته ما ته مبارک شوی و، څه د خوشحالۍ خبره ده. هغه ته وایي چې باچا سلامت ستا زوی وشو. باچا حق حیران شي چې دا دونه عمر د ما زوی نه کېده او داسې ناګهانه خدای راته من دا خوشخبري وړه.
خلک خوشحاله شو، په ملک کې نغارې شروع شوې، 4 درویشان هم خوشحاله دي، خوشحالي ده. بادشاه د خپل چې کوم د باچایۍ خزانې وي د هغې خوله یې کولاو کړي، غلامان څه دي او غریبانان څه دي او مالداره څه دي، خو هر سړي ته مال دولت او هر سړي ته انعامونه میلاویږي، خوشحالۍ نظیرې ورته میلاویږي. او مزید د دنیا چې کوم دی نو دا خوشحالیانې دي چې کله یوه هفته وشي نو یوه هفته پس دا باچا بیا د درویشانو سره ناست چې یو نوکر راغی بیا په منډه راغی وجاړي او خفه دی. بخښنه غواړم. باچا ورته وایي چې ولې څه چل دی څه قیامت راغی؟ چې هغوی چېرې باچا سلامت دی چې شهزاده په خپل کټ کې پروت او ناګهانه د وریځو ټوکر راله او په دې شهزاده لا پاسه راله او شهزاده غیب شو او څه درک څه پته نه لګي چې چېرته لاړ چېرته رانړ. 2 ورځې د باچا زوی ورک په ټول ملک کې غم و، باچا خفه و، ولې چې د ده دونه عمر زوی نه کېده او بیا یې ناګهانه خدای وله زوی ورکړی او بیا زوی غیب شو. 2 ورځې بعد هم په هغه ځای کې هغه د وریځو ټوکړه بیا را ظاهره شو، د هغه په کټ له پاسه د باچا هغه زوی را پیدا شو، په هغه ځای کې بیا ظاهر شو. خو هغه چې په کمبل کې یا په کم ټوکي کې یا په څه شي کې چې پروت دی نو په هغه کې قسما قسم قیمتي هیرې او لالونه او د هغه ماشوم چې کوم د ماشوموالي وخت د هغه د خوراک د هغه وخت د هغه د لوبو سامان د دنیا څیزونه ورسره راوړی شو. خلک حیران شو، بیا خوشحاله دي چې دا د کم طرفه دا څیزونه ځي راځي او دا څنګه چل. په هره میاشت کې 2 ورځې د بادشاه زوی دغسې غیبېږي او 2 ورځې بعد بیا راځي او دغه شی هر څه ورسره قیمتي تحفې تحایف ورسره پراته وي. 7 کاله وشو یا 15 کاله او هره میاشت کې د بادشاه دا زوی دغسې ورکېږي. بادشاه یوه ورځ خپلو درویشانو ته دغه 4 درویشانو ته دې خبرې ذکر وکړو چې یاره دغه شان مسله ده او چې دا به څه چل کېږي. درویشانو ورته وویل چې یاره بادشاه ته داسې کار وکړو چې په کومه ورځ دا شهزاده غیبېږي ته د ده سره یو خط ورسره کېږده او په هغې کې دا خبره وکړه چې یاره تاسو هر څوک چې زما دا زوی وړئ زما هم ستاسو سره د ملاقات ډېر شوق د اشتیاق دی، که ممکن نو تاسو ما هم راوبلئ زما سره هم ملاقات وکړئ چې تاسو څوک یې. او دوی ورته وویل چې دا چې هر څوک دی خو دا دوست کیدی شي او دښمن نشي کیدی، ولې چې شهزاده ته نقصان نه رسوي، دومره قیمتي تحفې تحایف ورسره واپس رالیږي. باچا همدغسې وکړو. 2 ورځې بعد بادشاه چې د درویشان سره په کومه کمره کې ناست و په دغه کمره کې یو تخت ظاهر شو، ګیر چاپېره ترې پیریان دي غلامان دي. دغه پیریانو او غلامانو دې بادشاه ته وویل چې غټ تخت دی او دغه پیریانو دې آزادبخت باچا ته وویل چې زمونږ د قویخاب باچا چې کوم ملک شهبال د هغه نوم دی هغه تاسو ته پیغام درکړی دی د بللو، تاسو له یو دعوت درکړی چې تاسو زما دې ته راشئ. دوی حیران هم شو چې دا څنګه چل دی. خیر په هغه تخت کېناسته، دوی 15 واړه روان شو چې کله خویخاب ته ورسېد هغه بادشاه دربار ته هغه ځای ته ورسېد، ګیر چاپېره ښاپېرې او پیریان د هغه په دربار کې ګرځي راګرځي نو یو ناشنا یو عجیبه یو ښایسته یو حسین محل دی د هغه او دا ښایسته ښایسته ښاپېرې پکې ګیر چاپېره ګرځي، خادمان دي خدمتونه کوي، قسما قسم پیریان چې کوم دی نو ګیر چاپېره د دربار او د بادشاه د محل کارونه کوي لګیا دي، هر سړی په خپل کار کې مصروفه دی. آزادبخت باچا ورسره 4 درویشان د ملک شهبال یعنې د خویخاب چې کوم د پیریانو مشر دی هغه ته پیش کړی شو. دغه ملک شهبال په آزادبخت باچا پسې د خپل تخت نه راکوش شو، د ده سره یې ګړه بړه وکړه، میلاو شو ډېر په ګرمجوشۍ سره، ډېر په خوشحالۍ سره او بیا د آزادبخت باچا د ځان سره په تخت کېنو. خبرې اترې وکړې، بیا د دې آزادبخت باچا نه معذرت غوښتو او ده ته ویې چې ستا خط ماته میلاو شوی او تا زه اوس په اصل کې په حقیقت او په ټوله خبره دې پوه یم. دی ورته وایي چې په اصل کې چل داسې و چې څنګه ستا اولاد نه کېده داسې زما هم اولاد نه کېده. ما د ځان سره دا عهد کړی دا واده مې کړی و که چېرته ماله خدای زوی راکړه نو هغه به زه د ادمزاد جینۍ د بادشاه د قهر په دنیا کې هر یو بادشاه او د هغه شهزادګۍ لور به وله زه غواړم د هغې به سره واده کړم.
که مې چېرې لور وشوه یو ادمزاد شهزاده هر یو چې په کومه ورځ چې زما لور پیدا شي په دغه ورځ په هر ملک کې د یو بادشاه زوی وشو نو هغه ته به یې زه ودوم د هغه سره به یې رشته کوم. نه کېده چې ډېر وخت بعد خدای زما لور وکړه. لور مې پیدا شوه او چې په کم وختو کې زما د لور د پیدا کېدو اندازه و نو په دغه وخت کې ما خپل پیریان غلولي چې په ټوله دنیا کې چې کوم بادشاهان تاسو لاړ شئ وګورئ چې په کوم بادشاه په کور کې د اولاد کېدو امکان دی. نو هغه خبره دې ما ته راوړې وه یعنې مطلب کې زما سره نومونه او لیسټونه راسره وو چې کله زما لور وشوه ډېره ښایسته حسین و جمیله ښاپیرۍ وشوه نو ما بیا پیریان وزغلولو دوی ته مې وویل چې شابه لاړ شئ هغه کورونو کې وګرځئ چې په کومو کورونو کې د بادشاهانو په کورونو کې د بادشاهانو د اولادونو کېدو امکان وګوره چې په کوم ځای کې یو شهزاده پیدا شوی دی. دا زما د پیریان لاړه ګرځېده آخر ستا په کور راله چې په دغه کور کې ستا زوی شوی ښایسته او حسین و جمیل. نو بیا دیو ته ما وویل چې دغه شهزاده چې کوم دی ډېر په احتیاط سره او ډېر په ادب او په احترام سره دی راوچت کړئ او ما له یې راوړ. دغه چې راوړو نو دغه شهزاده زما ډېر زیات خوښ او بس ما په خپل زړه کې چې کومه واده کړې وه ځان سره مې کومه واده کړې وه چې زه به خپله لور ښاپیرۍ د یو شهزاده سره په نکاح کوم هغه ته به واده کوم د ادمزاد سره. نو هغه خبره زما ښه پخه شوه ولې چې دا شهزاده زما ډېر خوښ شو. بیا به مې په مخه دی په هره میاشت کې دی راغوښته ولې چې دی زما ډېر خوښ شو د زړه نه مې نه وته خو بیا به مې 2 ورځې د ځان سره وساته بیا مې در ولګولې چې یاره ما به دې ته چې د ده به هم مور پلار او هغه به په ده پسې خفه کېږي او په خفګان کې به دغه کړي چې زموږ بچی چېرته ورک شوی دی. نو اوس ستا پیغام هم ماته میلا شو دا ضروري هم و چې ولې چې ستا بچی دی ستا زوی دی نو چې ستا سره د صلاح او د دغه نه بعد په دې خبره کې څه وکړو. آزادبخت باچا چې د ملک شابال دا خبره واورېده ډېر خوشحاله شو. هغه ته ویې چې یاره تا چې ماته کومه خبره کړو تا چې زما د زوی سره د محبت او د مینې کوم اظهار وکړو نو زما زوی ستا زوی دی زما بچی ستا بچی دی او ستا خوښه ده چې څنګه ستا خوښه هغه ته زده کولی شي او زما ته ستا هره خبره منظور ده. بیا دغه ملک شابال د دې آزادبخت باچا نه تپوس وکړو چې ستا سره چې دا نور 4 کسان دي دا څوک دي او دا تا څه له راوستي دي. آزادبخت باچا ته خو د دې 4 واړو درویشانو قصې معلومې دي داستانونه ورته معلوم ده ورته د دې 4 واړو درویشانو قصه وکړه چې دا نه درویشان دي نه ملنګان دي نه فقیران دي نه غریبانان دي دا هر یو ځان له د هر یو بیل ملک شهزاده دی شهزادګان دي خو په دې داسې سختې تېرې شوي داسې مسایل په دې راغلي دي د هغې د وجې دوی داسې درویشي اختیار کړې ده او داسې یو نقاپوش د خدای یو مخلوق یا یو بنده دیو ته میلاو شوی چې هغه دیو زما ملک ته زما خواله راولېږل 4 واڼه چې ولې دا د بیل ملک او د بیلو هیوادونو د بیلو علاقو دي خو دغه نقاپوش دې ټولو ته میلاو شو په داسې وخت کې چې دیو د خپل حالاتو نه تنګ شوي خودکشي کوله او دوی ته وایي چې تاسو ناامیده کېږئ مه خفه کېږئ مه او لاړ شئ او پلانکي ملک ته پلانکي باچا سره میلاو شو کیدای شي چې هلته ستاسو د مراد پوره شي او ستاسو مسله هلته حل شي. د ملک شابال وایي چې ښه داسې خبره ده دا خو د بیا ښه وکړو چې زما خواله دې راوست. دې ملک شابال خو د ټولو نه اول خپلو پیریانو ته حکم وکړو چې زموږ په کوهخاب کې ملک صادق نومې چې کوم بادشاه دی هغه فورا دې حاضر کړی شي. هغه بادشاه خو چې کوم د کوهخاب د پیریانو بادشاه شو نو خامخا به راځېرېده راغی او لاس په نامه ودرېده. ملک شابال ورته ډېر په غوسه کې او ډېر په قهر کې وي چې ته په فورا کې چې تا کومه جینۍ په قبضه کې اخیستې ده او چې کوم د دې شهزاده هغه غلام چې کوم دی مبارک هغه ستا سره دی په فورا کې حاضر که د دغه ملک صادق په وس کې وی او د ده په جوړه وی او ده به چېرته همداسې نه کول خو د کوهخاب د پیریانو د ټول د دغه مشر د هغه د حکم نه ده دومره ذره برابر چې کوم دی نه اخوا دېخوا یې نه شي کولی نو هغه جینۍ را حاضر کړه هغه غلام یې را حاضر کړه د چین شهزاده چې دغه جینۍ وویل د ډېر ورته خوشحاله شو چې کوم درویش و د هغه دړه ارمان پوره شو دړه مراد یې پوره شو. بیا که مو خیال کړی چې د عجمو یو شهزاده و هغه د پیرنګ په شهزادګۍ مین شوی هغه یې را روانه کړي خو چې کله خپل ملک ته راورسېد
هغه دریاب ته دی، په دریاب په سیند باندې دی راپورې وځي، خو چې کله پسې شهزادګۍ راپورې وځي نو د سیند په منځ کې دغه شهزادګۍ ډوبه شوې سره د هغه بېزاده چې کوم بېزاد ملګری د دوی ډېر تکړه سره د هغه دوی دواړه ورک شي. نو بیا هغه تپوس کوي، ملک شابال تپوس کوي، د ټولو معلومات معلوموي که نه چې په کم ځای کې یا ستاسو شهزادګۍ ورکه شوې، تاسو څه مسله ده. نو هغه چې دغې نه اندازه واخلي نو دی تپوس کوي پیریان وزغلي چې یاره دغه د پیرنګو دا شهزادګۍ او دغه بېزاد ولټوي. لټوي خو ونه موندی شو. په آخر کې چې کوم د دریای قلزم بادشاهي د پیریانو هغه راغواړي، هغه ته وایي چې داسې شهزادګۍ او داسې دغه ستا سره شته داسې بل کس. نو هغه خو لا اول سر کته کیسه نه وایي، خو چې کله پې دی قهر غضب وکړي او قهر او غوسه ورته وکړي نو بیا هغه هلو وایي چې او جي دا داسې چل چې دا کله چې دا شهزاده د خپل مور پلار سره میلاوېدو په دې سیند واوښتو او زه په دغه ټایم کې د دریاب ته په چکر راوتی وم، خو چې کله ما دا شهزادګۍ ولیده نو زه په دې د دې دا ښایست او د هغه مې دونه خوښ شو چې بیخي په ځای ولاړو او دا شهزادګۍ مې ډېره انتهایي خوښه شوه. کله چې دا شهزادګۍ د اس په دې سیند پورې وتو لپاره د سیند منځ ته لاړ نو ما د خپل پیریان میریان دا وزغلول، ما ورته وویل چې په فوراً کې دا شهزادګۍ ماله راولي. دغه پیریان چې په دغه پسې لاړل نو څنګه چې دا شهزادګۍ راوغورځېده او ډوبېده نو دا خو یو ډرامه ما جوړوله چې لکه په دغه ځای کې مې ورکوله چې دا شهزاده ترې خلاص شي. نو څنګه ډوبېده نو شاته نه پسې دغه بېزاد هم راټوپ کړ نو زما د ده د بهادري او جوانمردي ډېره خوښه شوه. نو ما دې پیریانو ته وویل چې دی هم را په مخکې کړي. نو دغه دواړه مې وړي، اوس چې جي باچا سلامت تاسو وایئ نو ستا د حکم د مخکې موږ څه نه شو ویل. نو هغه د پیرنګو شهزادګۍ هم را برآمد کړي او ورسره هغه بېزاد چې کومې د دغه عجمو د شهزاده سره چې ملګرتیا کړي هغه پسې هم راشي. نو د عجمو شهزاده چې کوم درویش د هغه هم دړه مراد پوره شي، د هغه ارمان پوره شي. د هغې نه علاوه د پارس هغه شهزاده چې کوم د بصرې په شهزادګۍ مین شوی، خو د هغې شهزادګۍ ورته دا شرط ایښی چې ته د ملک نیمروز کې هغه شهزاده هغه هلک چې کوم په اس باندې یا په غوی باندې سور راځي ډېر په غوسه کې یو عجیبه ماحول یو خلک په تورو کپړو کې ولاړ یو غلام قتل کړی کېږي او خلک هلته جاړي یو لویه ډرامه کېږي. د بصرې شهزادګۍ ورته ویلي چې کومه ډېره سخي او ډېره ښه هغې ورته ویلي چې ته ماله د دغې هلک راز راوړه چې دا څه قصه ده، څه راز دی، نو زه به بیا ستا سره واده کوم. دغه زما حق مهر یعنې یا د واده مهر ته دغه وکړه نو زه به ستا سره واده وکړم. نو د هغه په اصل کې دغه مسله وه. نو چې دغه خبره ملک شابال ته واوروله شوه نو هغه وایي چې د دغې شهزاده څه مسله وه د ملک نیمروز د شهزاده، نو د هغه خو په اصل کې دا مسله وه چې هغه په یو ښاپیرۍ مین شوی او دغه ښاپیرۍ چې کوم ده د غلدۍ د لاسه یا د شیطان د وسوسې د لاسه هغه د ده نه غیبه شوي. نو ملک شابال فوراً حکم وکړي چې د ولایت عمان چې کوم د پیریانو باچا دی هغه راوغواړي، هغه راوغوښتی شي. دا هغه باچا د پیریانو چې کوم د کوم په ښاپیرۍ کوم لور په ښاپیرۍ باندې هغه د ملک نیمروز او شهزاده مین شوی، هغه ته فوراً حکم وکړي چې ته خپله لور او کومه ښاپیرۍ چې ده هغه په فوراً کې را حاضر هغه را حاضر کړي او کوم د ملک نیمروز هغه شهزاده چې هغه هلک چې ځان یې لیونی کړی او په اس باندې راځي او هغه غلامان قتل کېږي او هغه دغه کېږي هغه راوغواړي او هغه ښاپیرۍ ورته واده کړي، د هغه ورسره نکاح وکړي، د هغه وکړي. نو د دغې درویش هم مسله حل شي، د تراز هم د قصې مال شو، د مسله هم حل شي. ولې چې ده د هغه هلک سره دا لوز دا واده یې کړي چې تر څو پورې مې ستا مسله نه حل کړي، ستا مراد مې نه پوره کړي یا تا له مې ښاپیرۍ نه راوستې ده که مې ستا سره امداد نه کړی، نو زه به په خپل شوق یا په خپل کار باندې په خپل مقصد باندې به زه نه وځم. نو د دغې شهزاده کار هم پوره شي یا د درویش کار هم پوره شي، ولې چې هغه هلک ته د هغه ښاپیرۍ میلاوه شي. بل په اخره کې کوم چې د یمن شهزادۍ او د دمشق په شهزادګۍ باندې مین شوی هغه شهزادګۍ که تاسو خیال کړی تاسو ته یاد وي چې هغه دا د دمشق ته شهزاده لاړ شي او د ښار د دیوال نه بهر ته ولاړ یو صندوق راغوځار شي په هغې کې زخمي دی، بیا د هغه ډېر خدمت وکړي، په یو ځای کې ته هغه بیا خفه شي، دی پسې بیا لاړ شي، بیا هغه رضا کړی شي بیا راولي او په آخر کې دوی د یو سمندر غاړې ته یو سمندر خوا ته ولاړ وي، دی لاړ شي کښتۍ لټوي هغه چې واپس راشي نو دغه شهزادګۍ غیب وي.
ملک شابال چې دا قصه واوري د ده داستان واوري نو پیریان نوکران او ښاپیري دا ټول وځغلي، ټول خو یې قاپ لټ پلټ شي، خو نه شهزادګۍ پیدا شي او نه د هغې ذمهوار. ده حیران شي چې یاره اخر دا شهزادګۍ به چا وړي، چېرته به تلي. بیا دا بادشاه دا خبره وکړي چې یاره داسې یو بادشاه یا داسې څوک خو نشته چې په دربار کې حاضر ناظرین یې لګول. نو پیریان نوکران حاضر شوي وو چې باچا سلامت نور خو ټول راغل دي، خو داسې یو په خویقاب په یو پرده کې یو داسې یو جادوګر ده چې ډېر انتهایي مغروره او ډېر ظالم او ډېر خطرناک. هغه په خپل جادو باندې په دغه ځای کې ځان له یو ډېر عالیشانه محل جوړ کړی او د ده یو خپل علاقه ده، یو خپل ځای دی چې په هغې کې د باقاعده کنټرول دی. هلته هېڅ څوک د چا همت نشي کېدی چې هغه لاړ شي یا د هغه نه تپوس وکړي یا هغه راولي یا بل څوک هغه نه دی راغلی. او داسې مغلوبه شک دی چې دغه شهزادګۍ چې ده نو دا کیدی شي چې هم د ده سره یې ولي چې موږ ټول خویخاب لټ پلټ کړو، دغه شهزادګۍ موږ ونه مومده، د دمشق دا شهزادګۍ. ملک شابال چې دا خبره واوري نو دغه جادوګر ته پیغام ولیږي، جادوګر انکار وکړي. ملک شابال غوسه شي او د ښاپیرو او د پیریانو یو غټ یو لوی پوځ چې کوم دی نو هغه په هغه پسې ولګي، هغه ګرفتار کړي، هغه راولي. هغه نه بیا 2-3 پیره تپوس وکړي چې ته شا به فوراً کې ماته حل ووایه چې شهزادګۍ دې څه کړه. هغه حل نه وایي، ځان یې غلی کړی. ملک شابال له چې غوسه ورشي نو هغه زندان ته واچوي او هغه له سزا ورکړي او بیا د خپل طاقت او د خپل جادو په ذریعه د شهزادګۍ ځای معلوم کړي او هغه راولي را برآمد کړي. نو د دغې باقی چې کوم دی نو د دغه شهزاده هم مراد پوره شي، هغه ته دغه شهزادګۍ میلاو شي. بیا داسې کار وکړي چې کومه د بصرې شهزادګۍ په هغه پسې باقاعده یو دعوت ولېږلی شي، یو کسان پسې ولېږلی شي او هغې ته دغه وکړي چې یاره چې ستا چې کوم شرط و شرایط و تا چې کوم شهزاده ته تا حواله کړي خپل عاشق ته، هغه ستا هغه شرط او هغه ستا هغه کوم حق مهر دغه ملک نیمروز د شهزاده هغه راز هغه معلوم کړی دی، بلکې د هغه ارمان او مقصد هم پوره کړی شوی دی او اوس تا څنګه خوښه ده. د بصرې شهزادګۍ چې دا واوري نو وایي چې بالکل چې زما دغه خبره پوره شوې نو زه په خپله ټینګه ولاړ یم چې دغه شهزاده زما لپاره دومره سختې تېرې کړي، دومره منډې ترړې تېرې کړي، نو زه هم دا دومره عمر د هغه په تمه ناست وم، ما نه د بل چا سره لوز کړی یا نه مې بل چا ته اراده وه او زه هم د هغه په تمه ناست وم. نو دغه د بصرې دا شهزادګۍ هم باقاعده راوغوښتی شي د ملک شابال دربار. خوشحالي بیا څه ورځې بعد پروګرام جوړ کړی شي یو ښایسته غونډه کې او د آزادبخت باچا د زوی چې کومه زمونږ پښتانه ته کویدن وغیره وایي هغه وکړی شي ولې چې دغه فی الحال کې لا ماشومان د خپل لور سره ولا د هغې کویدن وکړي. بیا چې کوم د شهزاده د یمن یا دغه د دمشق د شهزادګۍ سره واده وکړی شي، د پارس د شهزاده د بصرې د شهزادګۍ سره واده وکړی شي، د ملک نیمروز چې کوم ده نو باقاعده نکاح دغه ښاپیرۍ سره وکړی شي چې کوم په هغې باندې مین د عجم او شهزاده د بیرنګ د شهزادګۍ سره واده وشو. اخره کې چې کوم د چین شهزاده دی نو د هغه د بوډا د لور سره نکاح وکړی شي، د هغو واده وکړی شي، ډېر یو مست یو ښایسته واده وشي په هغه ځای کې په خویخاب کې او څه ډېرې ورځې دوی بیا هلته وي. بیا دغه بادشاه ولګي دغه ملک شابال هر سړي له قیمتي تحفې ته حیف وله ورکړي، هر څه وله ورکړي او خپل ملک ته یې ولګي. بیزاد چې کوم دی نو دا د آزادبخت باچا په پوځ کې پاتې شي ولې چې دا ډېر بهادر او ډېر تکړی نو هغه په خپله په خپل خواهش باندې د هغه په دغه کې پاتې شي او نور هر یو شهزاده چې کوم خپل ملک ته لاړ شي علاوه د چین د شهزاده نه چې هغه سره ملک شابال د دنیا پیریان او دغه سره امداد او پوځ ولېږي چې د هغه د تره نه هغه خپل تره نه ولا هغه تخت والي هغه ولا قبضه کړي او چې کومه تره لور هغه ورسره واده کړی شوي د ده په نامه ناسته یې دلی ورکړی شوي د هغه تره د خپل ورور د خپل ورور سره واده کړي نو هغه هم سره دغه بوډا د لور او د دغه شهزاده ته واده کړی نو دغه شهزاده پکې د خیره سره 2 ودونه وشو. نو دا وه او د دې نه وروسته چې کوم دی نو د ټولو ژوند په خیر او په خوند او په مزو تېرېږي. نو دا د خیره سره زمونږ قیصه د 4 درویشانو اخرنۍ قصه خیر سره اختتام ته خپلې اخري مرحلې ته ورسېدو. امید ده چې د ټولو ملګرو به ډېر خوښ شوی، ډېر خوند او مزه به ترې تاسو اخیستی. سبا لکه خیر اختر دی
نو زما د طرفه ټولو مسافرو کلیوالو مینوالو مشرانو وروڼو خویندو او ټولو ته چې کوم دی نو د اختر ډېر ډېر مبارک او لوی اختر دی د قربانۍ اختر دی نو موږ ټولو داسې کار وکړو چې داسې قرباني وکړو څه کال انشاءالله که خیر داسې قرباني چې زموږ په چم ګاونډ کې یا زموږ په کلي کې یو غریب د اختر په ورځ ځان له پارمۍ چرګوړی ځان له رانه وړي هغه پارمۍ چرګوړی رانه وړي هغه هم دغه د اختر دا غوښې کوم چې موږ او تاسو خورو چې هغه هم دغه وخوري ولې دا یو تلخ حقیقت دی او یو ډېره د نه منلو خبر ده زموږ په ډېرو علاقو په ډېرو ځایونو کې الحمدلله زموږ په کلي کې خواوشا علاقو کې دا رواج ډېر زیات نشته خو اکثر په ښارونو کې داسې وي چې څوک قرباني وکړي نو قرباني څنګه قرباني وکړي چې څاروی حلال کړي خپل چې کوم دیسي غوښه راوړي هغه ځان سره په کور کې خوندي هلکه نو ته خو د خدای بنده تعالی خو هسې هم خدای وس درکړی دی دا غوښه خو د قربانۍ دا غوښه نه شي تعالی خو ته خو هسې هم وس کېږي دغه غوښه ته اخیستی شي راوړی شي په مخه یې راوړي او په مخه یې خوري نو ستا چې په چم ګاونډ کې کم غریب دی عاجز دی هغه له دا غوښه ولېږئ چې هغه وخوري کم چې دي په خپلو خپلوانو کې چې کم غریبانان دي هغو له ولېږه چې هغو ته دا غوښه وسکي چې د پوټۍ ته وسکي هغه وخوري نو بعضې خلکو کې زموږ په ښاریو په خلکو کې یا د بعضې د علاقو یوازې د ښاریو خلک به نه بندوم چې دا چل پکې شته نو باقاعده زما په خیال چې د اختر د غوښې د ښکلی او صحیح تقسیم دا دی چې کومه غوښه 100 شي که هر څومره دړۍ 2 دړۍ 15 دړۍ هر څونه چې هغه په 3 حصو تقسیمه کړه یوه حصه ځان له کېږده یوه حصه غریبانان مسکینانو له ولېږه او یوه حصه خپلو خپلوانو له ملایان پکې بیا ډېرې ژورې اوږدې مسلې کوي چې داسې سړی قرباني وکړي چې هغه په هفته کې یا په میاشت کې یا داسې څه غوښې ولې اخلي چې په هغې خپلو بچو له غوښه نه راوړی شوي او د کال کې هغه د خپلو بچو یا د کور والو د غوښې ضرورت نه پوره کړی شي نو هغه دا غوښه ټوله ځان سره کور کې ایښودی شي ټوله خوړی شي خو هغه جوره مسله ده هغې ته به نه ځو هغې څوک تپوس کول غواړي د ملایانو عالمانو نه تپوس کولی شي خو چې کم د چا چې وس کېږي او خدای ول ورکړی دی مال دولت یې ورکړی دی پیسې ورسره شته باقاعده خدای ول وس ورکړی نو هغوی له پکار ده چې په دې خپله قربانۍ کې د غریبانو حصه وکړي څنګه چې پکار ده او د دې نه علاوه د قصه چاردرویش چې ده نو دا ډېرو ملګرو ډېرو مینهوالو خوښه کړه ډېره مینه محبت وله تاسو ورکړه او ډېر ویوز پرې د خیر سره راغله ډېرو په مینه تاسو وکتل خیر ډېر په منډه روانه ده نو ما هم دا کوشش وکړ څه مینهوالو پکې څه ملګرو پکې دا ویلي چې د اختر نه مخکې دا قصه ختم کړو د اختر نه مخکې دا سبا اختر دی او نن په ایمرجنسي کې ما ټایم وویستو کوشش مې وکړو چې زه خامخا دا قصه ختمه کړم او تاسو ته پوره کړم د خیر سره نو دا قصه مې پوره کړه د خیر سره قصه د الف لیلا هم مخې ته را روانه ده نورې هم داسې قیمتي ښکلې مزیدارې قصې را روانې دي که خیر خو په خپل وخت په خپل موقع به یې کوو انشاءالله که خیر او امید ده چې تاسو به هم دغه شانې چینل له خپله مینه ورکوئ دغه شانې زموږ سره اوسېږئ زموږ نه به چېرته هاخوا دېخوا بېدرکه کېږئ نه که خیر د اختر نه بعد به ستاسو سره ملاقات کېږي د نورو قصو سره د نورو ویډیوګانو د نورو لطیفو او د نورو مزاحیه قصو سره نو هېڅ چېرته مه ځئ زما سره اوسېږئ ښه ده آباد اوسئ د الله په امان